سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او دا د پاپیون د ویډیو دوهمه برخه ده. اوله برخه زموږ سره په ټیک ټاک او فیسبوک دواړو کې کتلای شي. دوهمه برخه پر همدغه ځای شروع کیږي. نو راځو خپلې کیسې ته. کله چې کشتۍ و ټاپو ته ورسېدله نو بندیان ټوله ورښکته شول. دا ټاپو ډېر پټ او سخت زندان و چې یوازې خطرناک بندیان همدلته ساتل کېدل. دلته یو جلوټ نومي بندي ځان خستان زخمي کړ تر څو روغتون ته واستول شي او له هغه ځایه څخه د تېښتې چانس پیدا کړي. د زندان مشر ډېر سخت انسان و. هغه نویو بندیانو ته وویل د دې ځای څخه تښتېدل ناممکنه دي. که څوک تېښته وکړي او ونیول شي 2 کاله به په تیاره کوټه کې یوازې پاتې کېږي. که بیا ځل وتښتېږي 5 کاله به په توره کوټه کې تېروي او که درېیم ځل هم بیا وتښتېږي د شیطان ټاپو ته به واستول شي چیرې چې هر بندي لیونی کېږي. که څوک یو بل څوک ووژني د هغه سر به د ټولو په مخ کې پرې کېږي. سبا پاپیون او ډیګا ته د لرګیو دروند کار وظیفه ورکول شوله. پاپیون دلته یو ماهیګر ولیدی چې کښتۍ درلودله. هغه ته یې د پیسو تمه ورکړل او ورته ویې وویل ته کولی سې ما له دې ځای څخه وباسې. ماهیګر ورته وویل هو، خو زه $50,000 غواړم. پاپیون ژر ومنله او د سبا شپې د سمندر غاړې د لیدو وعده یې ورسره وکړه. خو نور بندیان پوه شول چې ډیګا ډېرې پیسې لري. د پیسو له امله څو تنو پر هغه باندې برید وکړ. پاپیون یې ژوند وژغوري. اوس ډیګا پوه شو چې د پاپیون پرته ژوند نشي کولی، نو ځکه د هم د تېښتې پرېکړه وکړه. یو ورځ ټول بندیان راټول کړه شول ځکه یو بندي ته د مرګ سزا ورکول کېدله. دا هماغه جلوټ و چې 2 ساتونکي یې وژلي وه. هغه د ټولو مخې ته واستول سو او د دار پر ځای یې سر پرې کول سو. وروسته د زندان مشر امر وکړ چې پاپیون او ډیګا دې د هغه جسد په ځنګل کې ښخ کړي. د تګ پر مهال باندې د ډیګا پښه خوښ شوله او هغه پر مځکه ولوېدی. یو ساتونکي ورته وویل ولاړ شه. د دې خبرې په اورېدو سره د پاپیون وینه په جوش راغله. هغه یو ډبره راواخیسته او ساتونکي یې پر سر باندې ووهي. همدستي له هغه ځای څخه وتښتېدل. ډیګا هم د پاپیون سره د تېښتې لپاره زړه وکړي، خو د پښې د زخم له امله یې ونه سوی کولی. هماغه شپه پاپیون د ماهیګر لیدو ته ورغلی. په هغه د مرستې پر ځای پر ده باندې وخندل. پاپیون ولیدل چې د زندان ساتونکي پر ده باندې راګرځېدلي دي. هغه پوه شو چې ماهیګر د زندان د مشر جاسوس دی. پاپیون بیرته زندان ته راوړل سو. واردن ورته وویل هغه ساتونکی چې تا پر سر باندې وهلی و ژوندی دی، نو ته د مرګ نه خلاص سوې، خو د تېښتې د سزا په بدل کې به ته سنت جوزف ټاپو ته لېږدول کېږې. هلته به 2 کاله په تیاره کوټه کې په بشپړه چوپتیا کې تېروې. دلته بندیانو ته یوازې اوبه رقم شوروا ورکول کېدله. د هېڅ چا لپاره یې هم بسنه نه کوله. همدا لامل و چې د دې زندان ډېر بندیان د لوږې له امله مړه سوي وه. ورځې همداسې تېرېدلې تر څو یوه ورځ پیپلون په خپل خوراک کې یوه کوپړه ولیدله. په هغه کوپړه کې یو کوچنی خط هم ورته راستول سوی و چې پکې لیکل سوي وه د دې وروسته به تا ته همیشه کوپړه راځي. پاپیون سمدلاسه پوه شو چې دا ټول د ډیګا کار دی. هغه ډېر په خوشحالۍ سره د ډیګا څخه مننه وکړه او هغه کوپړه یې وخوړله. خو دا خوشحالي ډېر دوام ونه کړي ځکه چې د زندان مشر په خبر شو. هغه د غوسې په حالت کې هغه ساتونکی ووژي چې پاپیون ته یې کوپړې را رسولې. وروسته د زندان مشر د پاپیون څخه پوښتنه وکړل چې دلته ستا سره څوک مرسته کوي، خو پاپیون هیڅ ونه ویل. نو د سزا په توګه ورته امر وسو چې یوازې نیمه کاسه شوروا باید ته ورکول شي. ورځې تېرېږي او پاپیون شاوخوا 1 کال په دې تیاره کوټه کې پاتې سو. د هغه رواني حالت هم خراب سو. په همدې وخت کې د زندان مشر پر هغه باندې ورحمېدی او هغه یې یو هسپتال ته واستوي تر څو ډاکټران یې درملنه وکړي. خو ډیګا همالته په روغتون کې کار کاوه. هغه په 1 کال کې د زندان د مشر باور ترلاسه کړی و او همدا لامل سو چې هلته یې کار ترلاسه کړي. اوس چې پاپیون د ډیګا سره یو ځای سو هغه د پاپیون په اصلي پلان باندې پوه سو. پاپیون غوښتل ځان لیونی معرفي کړي تر څو عادي زندان ته واستول شي او بیا د تېښتې هڅه وکړي. څو ورځې وروسته پاپیون عادي زندان ته ولېږدول سو. هلته یې 2 نور بندیان په خپل پلان کې داخل کړل، سیلر او ماشوري. سیلر ته دا دنده ورکول سوه چې کښتۍ باید پیدا کړي او د ماشوري دنده دا وه چې باید د ساتونکو پام واړوي. هغوی پرېکړه وکړه چې د 1 شنبې په ورځ به تېښته وکړي ځکه هغه ورځ ټول بندیان فلم ګوري او امنیت کمزوري وي. کله چې بندیان د فلم په لیدو باندې بوخت وه پاپیون او ملګري یې د تېښتې تیاری نیوي. ډیګا د زندان خوړنځای ته ورننوتی او په یو چل سره د ساتونکو د شرابو په بوتلونو کې د بېهوشۍ دوا ورکړله. هلته پاپیون او نور ملګري واصلي دروازې ته ورسېدل او د ډیګا په انتظار شول ځکه چې د دروازې کیلي غلا کول د ډیګا کار و. ناڅاپه یو دروند باران شروع سو. ټول ساتونکي خپلو ځایونو ته راغلل. په همدې وخت کې د ټول زندان څراغونه هم مړه سول. ډیګا په سختۍ سره د دروازې کیلي غلا کړل او خپل ملګرو ته یې راوړل. هغوی د زندان ټولې دروازې خلاصې کړلې او کښتۍ ته ورسېدل. د تورې شپې په ګټه سره یې ځانونه و سمندر ته ورسول. خو سهار پوه شول چې دوی ډېر لیرې نه دي تللي ځکه کښتۍ کوچنۍ وه او د 4 کسانو وزن یې نسوی زغملی. د همدې لپاره سیلر ناڅاپه پر ماشوري برید وکړي او هغه یې سمندر ته وغورځوي. وروسته یې هڅه وکړه چې ډیګا هم ووژني، خو پاپیون پر هغه باندې برید وکړي. د دوی دواړو سره جګړه سول
سیلر پر هغه باندې ډیر قوتمن و. نږدې و چې پاپیون ووژني. په همدې وخت کې ډیګا له شا څخه سیلر په چاړه باندې ووهي او هغه مړ شو. وروسته یې ماشورې بیرته کښتۍ ته راپورته کړي او د سیلي مړي یې جسد ته ور وغورځوي. څو ساعته وروسته دوی د یو سخت توپان سره مخ شول. توپان دومره زورور و چې دوی کښتۍ یې واړوله. کله چې سبا دوی په هوښ کې راغلل نو د کولمبیا په یو ټاپو کې پراته وه. د ټاپو خلکو دوی بې هوښه پیدا کړي وه او د دوی ژوند یې ژغورلی و. د لږ استراحت وروسته پاپیون غوښتل چې له دې ځای څخه ووځي خو ډیګا ستړی سوی و او نه یې غوښتل چې نور تېښته وکړي. پاپیون وویل موږ لا هم په خطر کې یو ځکه چې د زندان مشر به په موږ په صحتمن راځي. خو ډیګا بیا هم ونه منله. پاپیون له ماشورې څخه وپوښتل خو هغه هم ونه منله. په پای کې پاپیون پرېکړه وکړه چې یوازې ولاړ شي. کله چې روان و د پولیسو موټرونه یې ولیدله. سمدلاسه پوه شو چې یو چا پولیسو ته خبر ورکړی دی. په منډه سره د ډیګا خواته راغلی او غوښتل یې چې هغه هم له ځانه سره یوسي خو دواړه ونیول شول. وروسته بیرته زندان ته یوړل شول. پاپیون ته 5 کاله د تیارې کوټې سزا ورکول شوله. خو ډیګا د دې لپاره د ساتونکو په شرابو کې یې دوا ګډه کړې وه د شیطان ټاپو ته واستول شو. 5 کاله تیر شول. کله چې د پاپیون سزا پای ته ورسېده هغه هم د شیطان ټاپو ته واستول شو چې د خپل ژوند پاتې وخت هلته تیر کړي. پاپیون چې ورسېدی ډیګا یې بیا ولیدی. ډېر خوشحاله شو. دواړو څو ورځې یو ځای تېرې کړلې. یو ورځ چې دواړه د غره څوکې ته ختلي وه پاپیون په سمندر کې یوه کوپړه ولیدل. هماغه وخت یې فکر شو چې د کوپړې په وسیله سره یوه کښتۍ جوړه کړي. ډیګا د تېښتې لپاره حاضر نه و خو د پاپیون سره د مرستې لپاره همیشه حاضر و. هغوی ډېرې کوپړې ټولې کړلې او یوه ډول کښتۍ یې ترې جوړه کړه. سبا سهار بیا د غره وسر ته ولاړه. یو بل ته یې ښه کلکه غېږه ورکړه. وروسته پاپیون کښتۍ و سمندر ته ور وغورځول او له غره له سر څخه یې اوبو ته ور ټوپ کړه. د سمندر څپو هغه له ټاپو څخه لیرې یوړی. ډیګا ډېر خوشحاله شو. د خپل دوست ازادي یې ولیدله. وروسته څو کاله تېر شول. موږ ته معلومیږي چې پاپیون یو کتاب لیکلی دی. په هغه کتاب کې یې د خپل زندان ټولې کیسې لیکلي دي. څو ځله یې تېښته وکړه او څو ځله ناکامه شو خو هېڅکله یې امید له لاسه ورنه کړي او بالاخره یو ورځ بریالی شو چې د زندان د سختۍ څخه وتښتېږي. ملګرو د نوې ویډیو همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ راته وکړئ. په کمنټ کې د خپلې خوښې فلم راته وښایاست چې هغه هم تاسو ته وژباړو. مننه.